د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسیږئ. یو ځل بیا زه هجرت الله عمري د تاسو ګرانو زده کوونکو سره د فزیک د 10م ټولګي د فزیک د تدریس په برخه کې همکاري کوم. خدای دې وکړي دوستانو چې کتابونه او کتابچې او قلم په منظم ډول د تاسو ترڅنګ او درس تر اخرې شیبې پورې تعقیب کړئ. دوستانو 10م لوست ده، 5م فصل ده، صفحه د 90 نه تر 100 پورې ده. موضوع د منګ او د تاسې نن یو مهمه بحث ده چې عدسیې دي. عدسیې څه شی دي؟ څنګه کار کوي؟ مهمه نقطې پکې کمې دي او د دې په واسطه موږ او تاسې کومې چارې ترسره کولی شو. د درس اهداف همدغه ویل شوې خبرې تشکیلوي، یعنی د عدسیې پیژندنه ده. عدسیه څه شی ده؟ په څو ډولو باندې ویشل شوي دي او مهمې اجزاوې کومې دي؟ دوستانو متوجه اوسئ، تاسو به اکثره وخت سپینګیري کسان یا هغه کسان چې د ډیر یو داسې کتاب په لوستلو باندې بوخت وي چې کتاب ډیر زیات کوچنی خط وویني، یوه آله یې سترګو ته نیولي تر څو د ده دپاره د عکس غټ ښکاره کړي یا دغه د کتاب خط د ده دپاره غټ ښکاره کړي، یا به مې لیدلي وي چې ځینې حالاتو کې چشمکې په سترګو کوي، هغه داسې چشمکې وي وایي ماته په نمره باندې جوړې شوي دي. مطلب د دغو ټولو آلاتو کې د عدسیو نه کار اخیستل کیږي. همدارنګه که مایکروسکوپ، تلسکوپ تاسو وګورئ، تلسکوپ چې د هغې په واسطه باندې موږ او تاسې کولی شو سماوي اجرام وګورو، د دې د کار اساس ټول د عدسیو نه جوړ شوی. د میکروسکوپ چې د هغې په واسطه باندې موږ او تاسې ډېر زیات کوچني شیان یا هغه شیان چې موږ او تاسې هغه د سترګو په واسطه باندې نشو لیدلی کولی شو د مایکروسکوپ په واسطه باندې یې وګورو. مثلا حجرات هغه وخت موږ او تاسې ولیدل او د یوې نوې نړۍ سره موږ او تاسې اخته شولو چې په 1465 میلادي کال کې ساده مایکروسکوپ کشف شو. د دې نه موږ او تاسې ته معلومات کیږي چې عدسیې د اوس مهال د تخنیک څونه یو مهمه برخه جوړوي. راځو د عدسیو په پیژندنه یا په تعریف باندې متوجه اوسئ. دوستانو عدسیه ده، دې ته وایي عدسیه. دواړه طرفه یې کروي سطحې دي، انحنا لري، کوږوالی لري. محیط شفاف ده، نور ترې نه تېرېږي، نور ترې نه د تېرېدو وړتیا لري. نو راځو عدسیه داسې تعریفوو چې عدسیه هغه شفاف محیط ده چې د دوو سطحو په واسطه پوښل شوی وي. متوجه اوسئ دوستانو. او کم تر کمه دا قید به پکې ذکر کوي، او کم تر کمه یوه یې کروي وي، یوه سطحه یې کم تر کمه څه شی وي؟ کروي وي. یوه بله سطحه یې ممکن مستوي هم واوسیږي، یو سطحه ممکن مستوي، ولی هیڅ کله نشي کېدی چې د یوې عدسیې دواړه سطحې دې مستوي شي. یوه به یې خامخا په دې دواړو سطحو کې کروي شکل ولري. متوجه اوسئ دوستانو. په دې هکله باندې موږ او تاسې معلومات ترلاسه کړه. اوس راځو یو عنوان چې د تاسو د مکتب په کتاب کې د هغې نه یادونه شوې ده، هغه نری یا نازکه عدسیه ده. نری یا نازکه عدسیه ده چې یادونه ترې شوې. هلته یې ویلي دي وایي نری عدسیه هغه عدسیه ده چې ډبلوالی د انحنا د شعاع یا وړانګې په پرتله کوچنی وي، ډیر کوچنی وي. حتی ګورئ عدسیه شوله د کومو کورونو لاسته راغلې ده، دا وګورئ دوستانو.
دا دوه هغه کرې دي چې د دې نه دا عدسیه تشکیل شوې ده. یوه سطحه د دې کرې شوله، یوه سطحه بله چې ده دا د دې مقابلې کرې شوله. دا دواړه یو د بل سره یو ځای شولې، عدسیه یې جوړه کړه. معلومه خبره ده دغه ډبلوالی شو که نه شو؟ ډبلوالی ډېر کم د نسبت ګوره دې شو اته، یا نسبت ګوره دې نه دې شو اته. دې ته وایي نری عدسیه. بل ډبل عدسیه ده. ډبل عدسیه به د دې په برعکس سره هغه عدسیه ده چې ډبلوالی د انحناء د شعاع په پرتله د کوچني په ځای دا ځل زیات اضافه کوي. مثلا متوجه اوسئ دوستانو، داسې یوه عدسیه تاسو په پام کې ونیسئ. داسې عدسیه به مو کله لیدلي چې ډېره زیاته ډبله وي. ګورئ د یوې مرکز دا ځای راځي، د یوې مرکز پسې دا ځای راځي. د دزې نه تر دزې پورې فاصله د ډبلوالي نه کوچنۍ ده که نه ده؟ همدارنګه د دزې نه تر دزې پورې فاصله چې د ډبلوالي نه کوچنۍ شوه، د ډبلوالي نه څه شی شوله؟ کوچنۍ شوه. نو دې ته څه شی ویل کېږي؟ ډبله عدسیه. دغه ساحه د ډبلې عدسیې په نوم یادېږي. راځو اوس دا په کتاب کې درته تشریح شوي وي، دغه شکلونه یې در سره دوستانو کوشش وکړئ په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ، ځکه هلته په شکل کې نه وي ښودل شوي. یوازې د نرۍ عدسیې په هکله باندې معلومات ورکړل شوي وو. تاسو هم په ډبله عدسیه باندې پوه شئ او هم په معینه یا نرۍ یا نازکه عدسیه باندې پوه شئ. اوس راځو دوستانو د عدسیو یوه عمومي طبقه بندي تر سره کوو. د عدسیو عمومي طبقه بندي تر سره کوو چې عدسیې په څو عمومي ډلو باندې موږ او تاسې طبقه بندي کولی شو. متوجه اوسئ دوستانو، عدسیې خپله په دوو عمومي ګروپونو باندې تقسیمېدی شي. یو ګروپ یې چې ده محدب عدسیې دي، دویم ګروپ یې چې ده مقعر عدسیې دي. څه ډول؟ مقعر عدسیې. اوس په خپله محدب عدسیې هم چې دي دا په درې ډوله دي دوستانو، او مقعر عدسیې هم په خپله په درې ډوله دي. اوس محدب عدسیې کومو عدسیو ته ویل کیږي؟ محدب عدسیې هغه عدسیې دي چې په منځ کې ډبلې اوسېږي، په منځ ساحه کې ډبلې دي، په منځ کې ډبلې دي دوستانو، او سطحې یې په څنډو کې سره متقاطي دي، په څنډو کې متقاطي دي. ګورئ دوستانو، اوله عدسیه چې موږ او تاسې ته بحث کوو د محدبو عدسیو په برخه کې، محدب الطرفین ده. محدب الطرفین یعنی دواړه طرفونه یې محدب دي. ګورئ دوستانو په منځ کې دا څه ډول ده؟ ډبله ده. په څنډو کې څه شی ده؟ دا څنډې یو بل سره په څنډو کې دوه سطحې یو د بل سره تقاطع کوي او څنډې یې نازکه دي. دومه عدسیه چې موږ او تاسې غواړو د هغې نه یادونه وکړو دوستانو، هغه محدب المستوي ده. محدب المستوي. ګورئ متوجه اوسئ، دا چې محدبه ده اول به د محدب یادونه کوي، د هغې نه وروسته مستوي، یعنی یوه څنډه یې یوه سطحه یې مستوي ده او بله سطحه یې محدبه ده. د دې دواړه سطحې محدبې، د دې یوه سطحه مستوي یوه سطحه یې محدبه شوله. بله چې موږ او تاسې ته بحث کوو هغه محدب المقعر. محدب المقعره ده، یعنی یوه څنډه یې دوستانو محدبه ده، یوه څنډه یې مقعره ده. سپوږمۍ به هم لیدلي ده، عین شکل د سپوږمۍ په شکل کې ده. ګورئ دوستانو دا درې واړو ته متوجه شئ، په منځ کې ډبله، په منځ کې ډبله، په کنارونو کې نازکه، دا هم په کنارونو کې نازکه، دا هم په کنارونو کې نازکه. نو محدب عدسیې په درې ډوله باندې وویشل شو، محدب الطرفین، محدب المستوي او محدب المقعر عدسیې. په همدې ترتیب سره مقعر عدسیې موږ او تاسې په څو ګروپو باندې ویشو؟ په دریو عمومي
ګروپونو باندې ویشو. اول مقعر الطرفین ده دوستان. څه ډول ده؟ مقعر الطرفین. اول راځو مقعر عدسیې تعریفوو چې مقعر کم ډول عدسیې دي. دا عدسیې چې دي په منځ کې نازکې دي، په منځ کې نازکې دي، په څنډو کې څه شی دي؟ په څنډو کې ډبلې دي، په څنډو کې ډبلې دي، یعنی په خلاف د معدبو عدسیو. په درې ډوله ما درته ویلي چې دي. یو مقعر الطرفین، دویم ډول چې ده هغه مقعر المستوی. مقعر المستوی یعنی یو څنډه مستوی یو څنډه مقعره، دواړه څنډې که چېرته مقعرې اوسېږي مقعر الطرفین شوله. دریم ډول چې ده، دریم ډول هغه محدب المقعر ده. محدب مقعر المحدب، مقعر المحدب یعنی یو څنډه مقعره او بله څنډه محدبه شوله. یو څنډه مقعره او بله محدبه شوله. اوس دوستانو ګورئ، یو مقعر المحدب یو محدب المقعر ده. د دې دواړو ترمنځ باید تاسو تفکیک وکړئ شئ. که چېرته محدب اول ذکر شو، د محدبو په اساس باندې به ته هغه ورته رسموي. که چېرته مقعر اول ذکر شو، د مقعرو په اساس به یې رسموي. د محدبو په اساس به په څه ترتیب رسموي؟ یعنی څنډې یا کنارو کې به یې نه زخیموي، منځ کې به یې زخیمه یا ډبله او په څنډو کې به یې معینوي. او که چېرته درته اول د مقعر لفظ ذکر شو، په هغې صورت کې به بیا دوستانو تاسو څه شی کوئ؟ تاسو به بیا په کنارونو کې زخیمې او په څنډو کې معینې. په دې ترتیب سره کولای شئ چې تاسو د مقعر المحدب او محدب المقعر د عدسیو ترمنځ تاسو تفکیک او توپیر وکړی شئ. خدای دې وکړي دوستانو چې د نن ورځې درس مو زده کړی وي. راځو درس جمعبندي کوو چې د درس عمومي مفاهیم څه شی شول. عدسیه په تخنیک کې په خورا زیاته کچه کارول کیږي. ضربین، دوربین، تلسکوپ په مستقیم ډول مثلا موږ او تاسې د کوچنیو خطونو دپاره یې کارولی شو، د سماوي اجرامو د لیدلو لپاره، همدارنګه په کامرو کې، او حتی د انسان سترګه که ته وګورې، د انسان سترګه کې هم عدسیه ده. عدسیه شفافه د شیشې په شان شفافه محیطونه دي چې د دوو سطحو په واسطه پوښل شوي وي. په دوو سطحو کې حتما کم تر کمه یوه سطحه باید څه شی واوسیږي؟ منحني، که بله مستوي میفار نه کوي، ولی یو سطحه حتما باید کروي وي. اوس راځو د عدسیو عمومي طبقه بندي موږ او تاسې ویلې چې طبقه بندي موږ او تاسې د عدسیو په څه ډول کولی شو؟ عدسي عموما په دوه برخو ویشل، یو محدبې عدسي دي، یو مقعرې عدسي دي. په محدبو عدسیو کې موږ او تاسې ویلې چې په منځ کې ډبلې دي، ګورئ دوستانو، او سطحې په څنډو کې متقاطع دي. په څنډو کې دواړه سطحې یو بل قطع کوي، په څنډو او کنارو یې چې دي معینې دي، او منځنۍ برخې چې دي ډبلې دي. ګورئ په درې ډولو مو ویشل، یو محدب الطرفین ولا، یو محدب المستوی ولا، یعنی یو څنډه مستوی یو څنډه محدبه. که دواړه محدبې اوسېږي محدب الطرفین ده. او که چیرې بیا محدب المقعر یادونه موږ تاسې کوو، یو طرف محدب یو طرف مقعر. ولې دا چې محدب عدسیه ده نو دواړه څنډې باید ورته نازکې یا معینې رسمې کوي. همدارنګه مقعر عدسیې موږ تاسې تعریف کړي چې په منځ کې نازکې، په څنډو کې سره ډبلې دي. په منځ کې نازکې او په څنډو کې سره ډبلې دي. دا د اولینی مثال چې د مقعر الطرفین ده. دویم مقعر المستوی ده، یعنی یو طرف مقعر بل مستوی. او مقعر المحدب ده، یو محدب یو طرف ته محدب، یو طرف ته مقعر. اوس دوه تر ټولو ډېرې زیاتې مهمې دي. یو محدب الطرفین ده په دې دواړو عدسیو کې، او مقعر الطرفین ده. یعنی په عدسیو کې د دوه ډولو کې، په اولو درې ډولو کې تر ټولو محدب الطرفین ده، او په مقعرو عدسیو کې تر ټولو مهم ډول چې ده مقعر الطرفین ده. خدای دې وکړي دوستانو چې د درس نه مو د عدسیو په هکله باندې هغه لومړني معلومات اخیستي وي. د کورنۍ دندې په ډول باندې تاسې دوستانو یوه عدسیه راواخلئ، یوه عدسیه، هغه یو کاغذ ته وګورئ،
کاغذ ته یې ونیسئ، اندازې ته یې توپیر ورکئ، وګورئ چې څه ترسره کیږي. خپلې نتیجې راواخلئ، په یوه کتابچه کې ولیکئ. آیا کاغذ سوځېږي؟ آیا په کاغذ باندې تاسو توانیږي چې یوې ډېرې کوچنۍ نقطې ته ورسېږئ؟ که ورسېدئ په کتابچو کې مو ولیکئ. د سبا دپاره د کورنۍ دندې په ډول باندې بیا کار کوئ. تر بل درسه ښې چارې، د خدای په امان، خوشحاله وخت ولرئ.